یار مې راګیر خو ظالمانو وهه نو زه د نظر د کټ د لاندې پټ شوم ما ویلې دواړه وهل زه له وخورو رقیبه نور درته څه نه وایم خو تا چې زما په سر منګې مات کړو نو مولا دې ستا په سر چاټی ماتی دومره تکړه یم چې ډز مې وکړو ټوپک په ځمکه رانه پرېوتلو او هغه ډز هم چېرته ټیر کړی و ملنګ ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړه نو هغه ویل زه به درله لس درکړم خو لږه دا خوله داسې کوپی کوپی کړه خاوند چې ښځې نه کالي خرڅوو نو هغه ویل دومره بې غیرته نه یم دا میخه کې خو پکې ځان ته پرېږده ما ویل د سر سوری مې نشته اشنا د زړه په کور کې راله ځای راکړه لږ نو هغې ویل داسې کوارټر خو نه دی ما ویل پیشو وهم چې ویریږي نو ناوې ویل دا خو بې زبانه شی دی ته ماله ټس راکړه چې سم دی کومه ما ویل پیشو وهم چې ویریږي نو ناوې ویل دا خو بې زبانه شی دی ته ماله ټس راکړه چې سم دی کومه ورکې چرګې پسې ډېره زیاته وګرځېدله چې وینه موندله نو ویلې دا پکې د خدای په نامه ډاکټر ویل چاله چې علاج کړی ما بیا مې په سترګو هم لیدلی نه دی نو چا ویل چې مړ شي بیا به یې څه وویني ما ویل دا کوټ مې د انګلینډ نه راوړی هغې ویل دې ته اوس انګلینډ وایي څه دا د پاټلو په غاړه غاړه چې دی ښځې ویل ورته دا راني څوک ته نو خاوند یې ویل زموږ دا سپي نوم دی ویل فون یې کړی و چې کلب ته راشه چې د غلا چرګه مې وخوړله او کور ته رالم نو ښځې مې ویل زموږ نه چرګه پټه کړې ده چا ویلې ډېره په تا ګرمه یم ما ویلې پام کوه بهر ونه دی جمع دی هسې نه توده سړه شي ویلې څومره دی زه خوښه یم ما ویلې دومره زه په تا مین یم ویم چې اوس ستا په شانې بله وکړم دا وکالت څه دومره ګران کار نه دی ځان له کباړ کې یو تور کوټ پیدا کړه او په عدالت کې باټینګن خرڅوه په سره غرمه کې چرګ بانګونه ویل ما ویل بې وخته څه له چغې وهې نو هغه ویل خواښ یې ستوماني وباسه ماما چې جیب ته لاس ورښکته کړلو ما ویلې ما له جوړ پیسې راکوي خو هغه سپېره ځان له نسوار راویسته یو سړي ښځې له چپل اخیستل نو دوکاندار ورته ویل ناپ دې روړی هغه ویل او په شا مې چاپ وګوره نن یو انګریز د ملاوټ تیارې په پاکستان کې تشې ها خوړلې نو هغه هم د شمشاتو وخاتې بل بابا دا کمال دام ده کنه چې د تنجیه دغه ترنګ ورکو کنه لکه ایکو خو ډېره سنجیده که تاسو وکړئ که نه نه داسې هم که جاپاني هم دغه ترجمې وکړئ او دا چې دغه دی که نه دا ډېر کین ابزرور دی ډېر خاص خاشونده فکر دی هرې جلسې له ورلدان مې رسو دومره موده ورته لاټو لاټو شوم او د بټو لور په زرداري واده شوه هرې جلسې له ورلدان مې رسو دومره موده ورته لاټو لاټو شوم او د بټو لور په زرداري واده شوه هغه په شعرونو میرونو کې ما په خرې سور کو مخې تور کو ورله
چې ښې وګرځو کوشو تې نه ویل ایله مې پې سورلي وخوړه ما ویل ستا د غمه خوب نه راځي نو هغې ویل خوب به درله څنګه درشي د خیره تاسو کره لږ کټمل دي بېبې مې لاړه د جینۍ کتوله چې کور ته راغله ویل غاښونه یې لوي ما ویل خیر دی څه خوړمه خو یې نه ویل جینۍ ښه وه خو غاښونه یې لوي ما ویل خیر دی مورې خوري خو بې نه نو هغې ویل تا خو نه خوري ما به وخوري چې قرضداري پسې کور ته لاړم چې قرضداري پسې کور ته لاړم نو هغه ویل زه خو اوس پخپله درتلم چې لږې نورې ده نه وغواړم د ټلیفون په فکر تلی سړی د مړي ځای ته چې دواله لاړو ویل یو د خیره ټلیفون به وکړو یو سړي چې ډېر ودونه وکړه اخر راووتو د جمعې نور ته ویل یې دې نه دا پیتاوی ښه دی په دروازه کې راته لاس وخوځه او زه ورنږدې شوم ما ویل ولې قربان ویل دا ټوکری لږه ډېره الله یوسه بل